رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په لار روانو چوي قتل صحابه کرام راجم شوي دي وی فرمایل دا صحابه څنګه راغون شوي دي معلومات چوک یو زنانه وجلې شوي و او هغه زنانه په قد او په باډۍ ښایسته هم وه او د کافرو زنانه ووجلې شوې وه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تپوس وکړ چې د کافرو دا زنانه چا وجلې ده صحابه کرامو رضی الله عنهم هغوی ورته وفرمیل چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا زنانا خالد ابن ولید رضی الله عنه وجلې ده رسول الله علیه السلام امر وکړ ادرک خالدا فورا خالد ابن ولید حاضر کړئ خالد ابن ولید ما تراولی او خالد ابن ولید هغه ته دا پیغام ورورسوي